او په افغانستان کې وسلوالې جګړې اوږدې ریښې لري. د 1999 میلادي کال د دسمبر میاشت او سړه جګړه په اوج کې وه چې پخواني شوروي افغانستان ته عسکر ولېږل او وسلوال مخالفتونه ورسره سم پیل شو. نن د غوایي یا ثور اوومه او په افغانستان د شوروي د لښکرو د یرغل ورځ ده چې اکثریت یې د افغانستان د اوسنیو ناخوالو عمده علت ګڼي. د پخواني شوروي د ړنګېدو وروسته په افغانستان کې د اوسنۍ فدراتیفي روسیې په نقش او د سختدریزۍ په جګړه کې د دواړو هیوادونو په ګټو په کابل کې د سیاسي څېړونکي جمال ناصر اصولي صاحب نظر اخلو چې زموږ بلنه یې منلې. اصولي صاحب ستړي مه شئ. پوښتنه مې ورڅه دا کوله چې دا د پخواني شوروي په یرغل او د مداخلې په عواقبو پوره بحثونه شوي دي، خو پوښتنه دا ده چې ماسکو نن هم د افغانستان سره د همکاریو دپاره ژمن ښکاري. کوم مشترکات شته دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ مثلا شته دی چې هغه په ستراتیژیک ډول سره ملګري کولی شي؟ د لوی او بخښونکي خدای په نامه سلام تاسو ته د ټلویزیون لیدونکو ته. ګورئ، روسیه په افغانستان کې د داعش څخه ډاریږي. دوی فکر کوي چې که چیرې داعش په افغانستان کې اوج ته ورسېده، د دغه ځای ریښې بیا خورېږي د منځنۍ اسیا په لوري او د منځنۍ اسیا نه بیا ځي حتی تر روسیې پورې رسیږي. چون دوی د دې څخه هم ډار لري چې په سیمه کې سوپر پاورونه کوم چې شتون لري هغوی دا غواړي چې روسیه باید په یو نه یو ډول د داعش په ولکه کې ورکړي او یا هم همدغه ناورینونه چې د داعش څخه را پیدا کیږي او یا هم په نړۍ کې را پیدا شوي دا د منځنۍ اسیا طرف ته لاړ شي. روسیه د افغانستان د حکومت سره په یو نه یو ډول همکاري کوي. دوی تل ویلي دي چې موږ د افغانستان د حکومت همکار یو او همکاري به ورسره دوام پیدا کی. خو د دې تر شا بیا د طالبانو سره هم دوی په یو نه یو ډول همکار دي. دوی وویل چې موږ ورسره ځینې اړیکې ټینګې کړي دي او امکانات د دې هم شته چې ځینې نظامي وسلې هم ورته ورکړي وي. چون دوی په دې پوهیږي چې که چیرې په افغانستان کې اوسنی نظام ړنګ شي نو بیا طالبان راځي او طالبان هغه څوک دي چې په افغانستان کې داعش نه پرېږدي او د داعش سره په یو نه یو ډول په ضد کې دي او دوی په افغانستان کې هم سره وجنګېدل، په ډېرو سیمو کې یو بل ووژل سره. بنان روسیه دلته په افغانستان کې یو تیر تاریخ لري. دوی په دې هم یو څه مطمئن دي چې که چیرې دلته ناټو او امریکا په افغانستان کې ماته شوه نو امکانات د دې دي چې طالبان راشي او طالبانو سره همکاري هم د دوی داسې یو مسله لري. بیخي اصولي صاحب ډېره مننه، بیخي مشرحه جواب مې واخیستو. ډېر تشکر. اجازه راکړئ چې زه لږ ذره نور متمرکز کړم د اصل وخت او زمان ته، ځکه د ده نه 14 کاله تیر دي د اصل پېښې نه. پوښتنه دا ده چې هغه جهادي تنظیمونه او ډلې چې هغه د شوروي پخوا د شوروي په حمایي باندې د افغانستان د حکومت خلاف جنګېدل یا ولاړو، نن په افغانستان کې حضور لري او حتی د حکومت برخه ده او په خپله د یوې مسلحانه جګړې سره مخامخ شوي دي. پوښتنه اساسي دا ده چې ولې په افغانستان کې همیشه دغه ډول جګړو ته مشروعیت ورکول کیږي نظر هغه حکومتونو ته چې هلته په افغانستان کې حاکمه وي؟ ګورئ، په افغانستان کې د روسیې شتون چې پخوا و په همغه وخت کې کله چې روسیې یا شوروي اتحاد په افغانستان باندې یرغل وکړ پر ضد امریکا، عربي هیوادونه او ناټو یا اروپایي هیوادونه دوی راجیګ شول، د دوی پر ضد وسلې مجاهدینو ته ورکړې، دوی وروزل او د پاکستان په سلسله باندې البته پاکستان یې په یو نه یو ډول کرا کړ تر څو چې افغاني مجاهدین وروزي، هغه ډلې وروزي او تر ننه یې روزي کومې چې د دوی په کار دي او په ارامه او په ارزانه یې اخیستی شي تر څو چې دوی وکولی شي خپل استفادې ورڅخه وکړي. دلته په افغانستان کې روسیه هغه څه غواړي کوم چې اوس دوی ته په کار دي او دوی په یو نه یو ډول هغه د ځان خطر چې احساسوي هغه خطر د ځان څخه لرې کړي. چون دلته په افغانستان کې اوس د دوی دپاره د ټولو نه لوړ خطر داعش ته یا اسلام. یعنې ستاسې برداشت دا دی چې هر هېواد کې قدرت لري که نه لري یا ګاونډی دی که لري د خپلو منافعو دپاره کوشش کوي چې وجنګي. یوه بله پوښتنه هم کوم وخت ډېر لږ پاتې کېږي،
تاسو هم جریان کې هستئ، خصوصا دا زموږ نسل چې پوهیږو څه کم 40 کاله کېږي چې پاکستان په یو ډول د هغو ډلو کوربتوب کوي او پالنه کېږي داسې چې هغه په افغانستان کې د نظام خلاف جنګیږي. نن هم کوربه دی په اصطلاح د یوې ډلې چې هغه د افغانستان د حکومت خلاف کې دی. ستاسو په نظر باندې ولس په دې خبره پوهیږي چې د دې ټولو جګړو اصلي مقصدونه او هدفونه څه شی دي؟ ګورئ، اصلا اساسي موضوع دا ده، افغانانو ته اوس حل ده چې زموږ اساسي دښمن په سیمه کې څوک دی. هغه پاکستان دی. د پاکستان لپاره دا مهمه نه ده چې په افغانستان کې جهاد دی که په افغانستان کې کافر دی که مسلمان دی. د دوی لپاره دا مهمه ده چې څنګه وکولی شي افغانان کرا کړي، افغانستان ړنګ کړي د دوی په واسطه باندې، د دوی پلونه والوزوي، د دوی سړکونه والوزوي، او همدا شان په همدغه د افغانانو په مټ باندې چې کرا کړي دي همدا افغانستان ویجاړ کړي تر څو چې پاکستان خپلو اهدافو ته ورسیږي. چون دلته په سیمه کې پاکستان د افغانستان دپاره داسې یو واړه اهداف نه لري. د دوی اهداف د افغانستان ورانول دي، د دوی اهداف د افغانستان د نقشې څخه ایستل دي، او د دوی اهداف دا دي چې افغانستان بیا هم په اور کې وسوځي او بیا هم په اور کې وسوځي. خو بدبختانه چې موږ افغانان یې کرا کړي یو، هر وارم کرا کوي او هر وارم د خپل هیواد پر ضد جنګوي، او تر اوسه موږ نه پوهیږو، تر اوسه موږ د پردیو په غېږ کې پراته یو، تر اوسه موږ د پردیو مسایل اورو، تر اوسه موږ د پردیو کلدارې ډالر او تومان په جیب کې ګرځو او د دوی څخه یې اخلو تر څو چې خپل هیواد په ویجاړ کړو. زما په ان باندې نور افغانان باید پوه شي دلته جنګ د اسلام او د کفر نه دی، دلته اصلا جنګ د پاکستان او د افغانستان دی. په دې ټول پوهیږي سره، او افغانان نور باید په دې پوه وي او د تل لپاره د جګړو څخه لاس واخلي. هغه مرحلې ته اوس راشي چې افغانستان د پرمختګ لوري ته بوځي، تر څو چې موږ هم وکولی شو چې د یو پنجابي سره سیالي وکړو، جواب واخلو جمال ناصر اصولي ایراني سره سیالي وکړو، او موږ عقلا وکولی شو د یو هندي سره بالکل. ستاسو هدف همدا ده چې خودکفا اوسئ او د سیمې سره سیال اوسئ او خپل خودکفا حکومت او هر څه ولرئ. مننه. کور رمضان ډېر مشرحه ځوابونه هم راکړل، خدای دې وکړي چې لیدونکو پوره معلومات ترې اخیستي اوسي. کور رمضان.